مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو په پښتونخوا وطن کې هر ورځ لاشونه وینو کله د پلار کله د مور مات اندامونه وینو له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي د اخرور جانه اخ پلار جانه آوازونه راځي د هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي د لر و بر افغان وطن نه ماتمونه راځي د لوبو وخت کې وي مزدور بشي بچیان د وطن ورته بمونه خښوي څوکیداران د وطن زمونږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن خو بیا مو هم په یوه خوله نه شول مشران د وطن زمونږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي په یو بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي له حیا ډکې پښتنې پیغلې سرتورې شي ځکه اکثره خویندې میندې مو مړې بورې شي په یو بل کلي کې په خیرات غوښتو مجبورې شي د سر سړي مو شول حلال د جاسوسانو په نوم مشران مو مړه شول د غادارو کافرانو په نوم څوک ترهګر څوک یې کړه مړه د بدماشانو په نوم ځینې ځوانان مو په پنجرو کې د زندان بندي دي د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندي دي څوک یې ژوندي په امریکا په برطانیا خرڅ کړل تپوس یې وکړی جرنیلانو برملا خرڅ کړل کلي کوڅې او خړ کورونه راتړن کړل پنجاب ټول تاریخي ښوونځي ځایونه راتړن کړل پنجاب ښوونځي مدرسې او مکتبونه راتړن کړل پنجاب ګرد نړۍ کې یې په نوم د ترهګر بدنام کړو استاد شاګرد ملا امي هم یې ډم په سر بدنام کړو زمونږ په وینو یې خپل ځان ته بلډینګونه جوړ کړل ځان ته یې کوس په تور لاهور کې محلونه جوړ کړل 3 کاله شول پښتون نه یې غلام جوړ کړی دا منډیي د خرڅ لیلام له پښتون کام جوړ کړی مونږ یې تر د ملک په نوم په لا اله غلط یو ډېر پښتانه یې په د اشنا سپینه جنډا غلط یو څوک یې په پاک سرزمین او څوک یې په دادا غلط یو په د دوامخې ریاست مونږ په بیا غلط یو نو نور خو بس د پښتنو ځانونه وپېژنئ ای میړنو ای ننګیالو ځانونه وپېژنئ ای د غفلت په خوب ویدو ځانونه وپېژنئ د تور دښمن د دې دومخې پالیسۍ په خلاف راځئ چې یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف د دې دښمن د دې دښمنې معاملې په خلاف مونږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت فرض دی په دې محکوم وطن کې غږ د افغانیت فرض دی په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی د کار په مونږ لکه 15 وخته عبادت فرض دی د دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو راځئ د سر په قربانۍ نن خپلواکي اخلو د غلامۍ له ژونده سل ځلې بهتر دی مرګی د ازادۍ د ننګ په کار کې معتبر دی مرګی راځئ د کار ته اول خپله ګیلمن تیار یم سبا ته هم نه ایسارېږم دا د نن تیار یم تاسو هم د کار ته د ننګ په پړي ملا وتړئ صرف په خوله نه نغده اراده وتړئ زی په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو